یوه لویشت خاوره څوک لاندې کوي هم د هغه په حق کې به موږ داسې برخورد کوو لکه زموږ ټول هېواد چې لاندې کوي. موږ به هېڅکله هم د اسلامي او ملي منافعو پر خلاف چاته تسلیم نه سو. نقض دی، اشغال دی، اوس هم د چا لخوا؟ د امریکایانو لخوا. دا مولوي محمد یعقوب مجاهد تازه مهمه او جذابه مرکه ملا یعقوب خپلو دشمنانو لکه امریکا، پاکستان او ایران ته سختې څرګندونې وکړې. ملا یعقوب امریکا د لاسوهنې په تور او ایران او پاکستان یې د تیري په تور تورن کړل. دا چې مولوي محمد یعقوب مجاهد نور څه ویلي، څنګه یې خپل دشمن هیوادونو ته سختې څرګندونې وکړې، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. ملا یعقوب مجاهد وایي په کورنیو چارو کې بهرنیانو ته د لاسوهنې اجازه نه ورکوو. د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد له تلو نیوز سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې په هیواد کې د اسلامي امارت د قوانینو په خلاف غوښتنې هیڅکله نه منل کیږي. ښاغلي مجاهد همدارنګه ویلي دي چې د نړیوالې ټولنې ځینې غوښتنې چې د اسلامي شریعت او د افغانستان له کلتور سره په ټکر کې دي د سرپرست حکومت لپاره د منلو وړ نه دي. د ښاغلي مجاهد په باور د ټولګډونه حکومت جوړېدل، د نجونو زده کړې او د بیان ازادي د افغانستان کورني مسایل دي او نړۍ باید په دې مسایلو کې لاسوهنه ونه کړي. د دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد لو نیوز ته وویل په داخلي مسایلو کې موږ خارجانو ته دخول نه ورکوو. دا چې ستا د حکومت ډول څنګه وي، په څنګه شکل وي، څوک باید په حکومت کې وي او څوک باید په حکومت کې نه وي، د تعلیم سلسله دی باید څنګه وي او همداسې د بیان ازادۍ په هکله ته باید څنګه رفتار وکړې. په مجموع کې زموږ پالیسي له وخت څخه دا پاتې سوې ده، باید افغان پخپله په دې هکله تصمیم ونیسي. ښاغلی مجاهد د امریکا د متحده ایالتونو پالیسۍ ته په نغوتې سره وایي دمګړی دغه هیواد له اسلامي امارت سره د ملګرتیا نه بلکې د دښمنۍ پر مسیر روان دی. نوموړی له امریکا هم غواړي چې د افغانستان په کورنیو مسایلو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. محمد یعقوب مجاهد همداراز له ایران سره پر سرحدي او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له پاکستان سره د نښتو په تړاو وایي سرپرست حکومت د نړۍ له هیڅ هیواد او په ځانګړې توګه له ګاونډیو سره د جګړې یا شخړې پلوی نه دی. محمد یعقوب مجاهد زیاته کړه بعضې وختونه داسې پیښ سوي دي چې په ځینو سرحدونو باندې افغانان ولسي خلک ویشتل سوي، شهیدان سوي. دا له پاکستان سره هم پیښ سوي او له ایران سره هم پیښ سوي دي، له نورو هیوادونو سره هم داسې پیښ سوي دي. هلته زموږ د امنیتي ځواکونو او د دوی ترمنځ په دې باندې شخړه راغلې ده. د دفاع سرپرست وزیر زیاتوي سرپرست حکومت د نړۍ له ټولو هیوادونو په ځانګړې توګه له ګاونډیو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. مجاهد یو ځل بیا ډاډ ورکوي چې هیڅکله به هم دې ته اجازه ورنه کړي چې افغان خاوره د نړۍ د نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د ګاونډیو پر ضد وکارول سي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.